د ننګرهار مرستیال والي د ولسي وګړو ستونزې او عریضې د حل په موخه واورېدې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د خپل کار په دفتر کې د ګڼ شمېر ولسي وګړو ستونزې، غوښتنې، عریضې او حقوقي قضیې د حل په موخه واورېدې او اړونده ادارو ته د قانوني اجراتو په موخه راجع کړې. ننګرهار کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي دې ولایت کې صحي خدمات په نورمال شکل روان دي او د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس د ننګرهار په ولسوالۍ کې د شپږو کلینیکونو عریضې مقاماتو ته سپارلې دي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري روسیې ته د سفر په ترڅ کې د هغه هیواد په سنت پیټرزبورګ ښار کې له میشتو افغان سوداګرو سره کتلې دي. یاد وزارت په یو خبرپاڼه کې څرګنده کړې چې عمري په دغه کتنه کې د یادو افغان سوداګرو ستونزې او وړاندیزونه اوریدلي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د جوزجان د ټرافیک مدیریت مسؤلین د شبرغان فاریاب په لویه لار کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 10 کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړی دی. دغه پیښه د جوزجان ولایت د خواجه دوکو په ولسوالۍ کې د سراچي او روم موټر د ټکر له امله رامنځته شوې چې په پایله کې 2 تنه مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. او د دایکندي د طبعي پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست مسؤلینو د دغه ولایت په پاتو ولسوالۍ کې د څه باندې 1 میلیون افغانیو په لګښت د 2 پلونو د جوړولو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی.